أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دې آیتونو کې الله رب العالمین بنیادی طور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بار بار مطالبه کېده چې ته معجزه پیش کړه، او دا مطالبه په دې نیت باندې نه و چې انسان هدایت طرف ته راشي، بلکې دا مطالبه به صرف او صرف د دې لپاره و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیر ضروري کارونو کې الجا وکړي شي، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق یو پروپاګاندا او د خلکو ذهن سازي وکړي شي. الله رب العالمین فرمایي چې دا هدایت او د ایمان دارومدار په معجزاتو نه دی، که د معجزاتو باندې خلکو ایمان راوړي، د معجزاتو په بنیاد باندې انسانانو ته هدایت ملاوي دي، او یا د هدایت د طلب په بنیاد باندې خلکو د معجزاتو مطالبه کړې وي، نو موسی علیه السلام نه غټې غټې معجزې پیش کړي د خپل قوم ته چې ښکاره معجزې وي، هغه کې یو پړقیدونکی لاس و چې ید بیضا ورته ویل کېږي، یوه همسا وه چې د هغې نه به یو اژدها جوړېده. دغه شان په سورې اعراف کې الله تعالی د هغې مزید تفصیل ذکر کړ دی چې د چندخانو یو عذاب الله تعالی په بني اسرائیلو راوستو، او بني اسرائیل په دې خبره باندې پوه شو چې دا د الله تعالی عذاب دی. موسی علیه السلام ته درخواست وکړو، موسی علیه السلام دعا وکړه، الله تعالی هغه عذاب ته لرې. دغه شان د سپږو عذاب په الله تعالی مسلط کو، بیا دی وراله موسی علیه السلام ته درخواست وکړو، د موسی علیه السلام په دعا سره هغه عذاب ختم شو. د وینې یو عذاب الله تعالی په دیو باندې مسلط کړی چې د خوراک او د څښاک یو څیز به خولې ته نږدې کړو نو فوراً به هغه په وینه باندې بدل شو. نو دیو بیا موسی علیه السلام ته درخواست وکړو چې هغوی د موسی علیه السلام په دعا باندې هغه عذاب هغه لرې شو. دا خبرې چې کېدې نو په دې باندې ټول بني اسرائیل پوهېدو چې یاره د موسی علیه السلام په حقیقت کې د الله تعالی پیغمبر دی، ځکه داسې مؤثره دعا کول او د هغه دعا دا اثر چې هغه راغلی عذاب هغه د قوم نه واپس کړی شي. او بیا غټه کارنامه د موسی علیه السلام دا و چې فرعون له شکست ورکړو. اول خو د فرعون په سترګو کې سترګې ورکړې او د هغې نه پسې بیا فرعون له شکست ورکړو، او الله رب العالمین د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو چې کوم ښکاره دشمنو نو د هغوی د سترګو مخې ته یې هلاک کړو. خو د هغې باوجود چې د بني اسرائیلو کوم تاریخ مونږ لولو په دغه سفر کې هغوی بیا د ګمراهۍ طرف ته میلان لرو، چې کله سمندر او دریاب پار کو نو یو قوم یې ولیده چې هغوی د غوا عبادت کوو، نو فوراً د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې یو معبود مونږ له داسې پکار دی چې مونږ یې په سترګو باندې وینو او د هغې مونږ بندګي کوو. هرکې هر څه هغوی ولیده چې یاره الله رب العالمین څومره قدرت والا دی او د موسی علیه السلام څومره کلک تعلق د الله رب العالمین سره دی. نو د دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې ایمان دا په معجزاتو باندې نه دی، ایمان دا په علاماتو باندې په نشانو باندې نه دی، ایمان دا په طلب باندې دی، په هدایت باندې دی چې الله رب العالمین د چا متعلق فیصله وکړي نو هغه ته به هدایت ورکوي. موسی علیه السلام چې کله فرعون ته لاړ، فرعون ته ټوله خبره اتره پیش کړه، فرعون په دې خبره باندې پوه شو، ځکه چې هغه په بني اسرائیلو باندې او قبطیانو باندې حکمراني کوله نو هغه څه قمقل او بېوقوفه انسان نه و، بلکې هغه خو هوښیار او سنجیده کس و چې یاره بني اسرائیل هم په کنټرول کې اغوستي او خپل قبطیان هم په کنټرول کې اغوستي، او ټول خلکونه بېوقوفان جوړ کړي. سورې زخرف کې الله تعالی د هغې تذکره کړې ده
چې دا ټول قوم د فرعون په شا باندې ولې ودرېد، نو د هغې دوه وجې الله تعالی ذکر کړي دي. یو وجه دا ده چې فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون ولګېد د خپل قوم سپک وګڼو، په نه خبره باندې به قوم دوکه کېده، نو هغه ته پته ولګېده چې یاره دا قوم بې ضمیره دی، په نه خبره باندې دوکه کېږي، نو فاطاعوه قوم ولګېد د هغه په شا باندې ودرېده. او دویم سبب الله تعالی دا ذکر کړ دی چې انهم کانوا قوما فاسقین، دا قوم من حیث القوم او اجتماعي طور باندې دا قوم په فسق او فجور کې مبتلا و، د دې وجه نه الله رب العالمین په هغوی باندې دشمن د فرعون په شکل کې هغه مسلط کو. نو فرعون ته چې موسی علیه السلام خبره وکړه، نو فرعون فوراً وویل چې یقیناً زه ګمان کوم په تا باندې ای موسی چې په تا باندې سحر شوی دی، جادو شوی دی، دا زه په کومه زمانه کې اوسېږم او ته د کومې زمانې خبرې کوې. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې یقیناً تا ته دا معلومه ده چې دا نه دی نازل کړی د آیاتونه او د دلایل مګر هغه رب چې هغه اسمانونو رب دی، د ځمکې رب دی، او ښکاره دلایل یې نازل کړي دي. او زما ګمان او یقین پتا باندې دا د فرعون چې یقینا ته د هلاکېدونکو نه، چې کله دا مکالمه وشوه، دا تفصیلي مکالمه الله رب العالمین بار بار ذکر کړې ده. نو فرعون بیا څه چلو کو، نو چې هغه د دلایلو په میدان کې هغه لاجوابه شو، د معجزاتو په میدان کې لاجوابه شو، د مقابلې دپاره میدان چې دی نو هغه جوړ کو، په هغې کې هم لاجوابه شو، شکست ورته میلاو شو. نو بیا ورسره یو مادي طاقت خو موجود، نو فوراً دا کوشش وکړو چې یاره د موسی علیه السلام د خپل ملک نه وباسي. نو الله رب العالمین فرمایي چې هر کله د دا کوشش وکړو، نو مونږه دا فیصله وکړه چې مونږ به د مخ د ځمکې نه پناه کوو. دی خو په یو کس په هجرت باندې مجبوره کړي، او الله رب العالمین به د مخ د ځمکې نه ورک کړي. او بیا الله رب العالمین هم دغه شان وکړه، او همدغه د الله تعالی اصول دي چې کله د پیغمبر سره یا د مؤمنانو سره خلکو دشمنی کړ ده او خلکو په هجرت مجبوره کړ دي، نو په هغې کې بیا قرآن کریم دا اصول ذکر کړ دي چې ستا نه بس به دا خلک په دغه کلي کې او په دغه چم کې او په دغه ملک کې به بیا ډېر کم وخت اوسېږي. او دغه اصول چې دی نو الله رب العالمین د نبی علیه السلام متعلق هم ذکر کړي چې نبی علیه السلام باندې خلکو مکه تنګه کړه او په هجرت مجبوره کړو. نو هغه سرداران قریش هغوی به 2 کاله ژوندي پاتې نه شو، په 2م کال باندې الله رب العالمین ټول مردار کړي. ولقد آتینا، په تحقیق سره ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته 9 آیات، 9 نښې غټې غټې معجزات، بینات ښکاره نښې چې په هغې باندې هر عام او خاص پوهېدو. نو فاسأل بني اسرائیل، ته تپوس وکړه د دې بني اسرائیلو نه، اذ جاءهم، کله چې دیو ته راغلې دا نښې، نو د دیو رویه څه وه، د دیو تاریخ خو دیو ته معلوم دی. فقال له فرعون، نو وی موسی علیه السلام ته فرعون، انی لأظنک، چې یقینا زه ګمان کوم یقین کوم په تا باندې، یا موسی ای موسی، مسحورا د سحر کړی شوي خلکو نه، چې تا باندې سحر شوی دی. قال، نو موسی ورته علیه السلام ورته وویل، لقد علمت، په تحقیق سره تا ته معلومه دی فرعون، ما انزل، چې نه دی نازل کړي هؤلاء دا معجزات، الا رب السماوات والارض، مگر رب د اسمانونو او د ځمکو، بصائر، او ډېر ښکاره معجزات دي چې انسان یې د سترګو باندې لیدی شي. و انی لأظنک، او یقینا زه په تا باندې یقین کوم، یا فرعون، ای فرعون، مثبورا د هلاک کړی شوی نه، چې ته هلاکېږي او بربادېږي. فاراده، نو فرعون اراده وکړه، عزم یې وکړو، ان یستفزهم من الارض، چې موسی او بني اسرائیل دیو وباسي د ځمکې نه، د مصر نه یې وباسي. فاغرقناه، نو الله تعالی فرمایي چې موږ بیا دیر ونه کړو، بلکې فوراً هم دی غرق کو، برباد هم کو. ومن معه، او هغه څوک چې د ده سره جمیعا ټول په ټول. وقلنا، او موږ ووی من بعده، پس د هلاکت د فرعون نه، لبني اسرائیل، بني اسرائیلو ته، اسکنو الارض، چې تاسو اوسیږئ په دې ځمکه کې، فاذا جاء وعد الاخره، کله چې راشي وعده د آخرت، نو جئنا بكم لفیفا، موږ به ټول راولو تاسو جماعت در جماعت، ټول به راغونډ کو، الله رب العالمین ته به پیش شي، الله رب العالمین به بیا ستاسو سره حساب کتاب کوي. ولقد آتینا، او په تحقیق سره ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته 9 آیات بینات، 9 معجزات ښکاره. فاسأل بني اسرائیل، ته تپوس وکړه د بني اسرائیلو نه، اذ جاءهم، کله چې راغلي دا معجزات دیو ته، نو د دیو رویه څه وه. فقال له فرعون، نو وی موسی علیه السلام ته فرعون، انی لأظنک، یقینا زه یقین کوم ګمان کوم په تا باندې، یا موسی ای موسی،
مسحورا د جادو کړی شوونه. قال لقد علمت، موسی علیه السلام ورته فرمایل چې لقد علمت په تحقیق سره تا ته معلومه ده ما انزل چې ندی نازل کړي هؤلاء دغه معجزات الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د ځمکې بصائر چخکاره معجزات دي. وانی لاظنک، یقینا ز ګمان کوم پتا باندې یا فرعون اے فرعون مثبورا د هلاک کړي شوونه. فاراد نو اراده وکړه فرعون ای یستفزهم من الارض چوباس دیولرا د ځمکې نه. فاغرقناهم، الله تعالی فرمایي چې موږ غرق کو بربادم کو. ومن او هغه څوک معه چې د سره موجودو جميعا ټول پټول. وقلنا موږ وی من بعد پس د هلاکت د فرعون لبني اسرائیل بني اسرائیل ته اسكنوا الارض چې تاسو اوسېږئ په دې ځمکه کې. فاذا جاء وعد الاخره، کله چې راشي وعده د آخرت جئنا نو موږ براولو بكم تاسو لره لفیفا ټول پټول. واخر دعوانا الحمد لله رب